طالبان وايي افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم پیلوي. په سلامونو مهارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. طالبان وايي په افغانستان کې به ژر اوسنی بانکي سیستم په اسلامي بانکدارۍ بدل کړي، خو ځینې اقتصادي کارپوهان وايي دا پریکړه اسانه نه ده او پر عملي کېدو یې شک کوي. د افغانستان بانک دویم مرستیال عبدالقدیر احمد یکشنبه د دغه بانک د شرعي بورډ په ناسته کې ټینګار کړی چې په هیواد کې اسلامي بانکداري مخ پر ودې او پراخېدونکې ده. نوموړی وایي پر دې کار روان دی چې اوسنی بانکي سیستم په اسلامي بانکدارۍ بدل شي او له دې سره د په وینا دغه بانکداري به تر پخوا پراخه شي. ښاغلی احمدي وایي په غونډه کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام په اړه او د دې د پلي کولو په اړه هر اړخیزه بحث وشو. د اسلامي بانکداري نظام پر پرمختللو هیوادونو کې عملي دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامي بانکداري نظام په تدریجي شکل سره چې د یو ډول یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ځینو په وینا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې لا هم بانکونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي او عادي حالت ته نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د نړیوالو فشارونو له کبله هم د دې هیواد د بانکونو فعالیت ټکنی او کارونه یې کم شوي دي. په افغانستان کې له وړاندې یو اسلامي بانک شته او ځینې نور بانکونه هم د پیژندل شوي فعالیتونو ترڅنګ د اسلامي بانکدارۍ په نوم ځانګړي فعالیتونه کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.